دا یو ورو سوال کړی دی چې په تابوت کې مړی ښخول چې څوک وصیت وکړي چې ما به په تابوت کې ښخ کوي، نو د ده دا وصیت به پوره کېږي او که نه، او په تابوت کې مړی ښخول څه حکم لري؟ الجواب، په تابوت کې مړی ښخول دا مکروه دي سخت په اجماع د علماو سره، دا بدعت دی، د دې نه ځان ساتل پکار دي. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه، د صحابه کرامو، د مؤمنانو دا طریقه خو نه وه تابوت کې مړي ښخول. نو عام حالاتو کې د ده وصیت به نه پوره کېږي ځکه چې د بدعت باندې وصیت کوي، الا دا علماو استثنایي حالات ذکر کړي دي چې ضرورت په بنا، لکه اوس مثال کې داسې چې یو مړی دی او وسوځېدو، یو سړی دی سوځېدلی دی او مړ شوی دی او ټول ټوکړې ټوکړې دی او دی نه راټولېږي په بل څه کې او په تابوت کې اچولی دی، نو بیا پکې څه حرج نشته ځکه چې دا خو ضرورت دی که نه. خو د دې نه علاوه مړي په تابوتونو کې ښخول دا نه دي پکار. د ضرورت په بنا څه حرج پکې نشتي. والله اعلم. په دې باندې به اکتفا وکړو، سوالونه باقي ډېر پاتې شو او په دې به اکتفا وکړو. را روان نشست کې به د دې نورو سوالاتو جوابات وکړو. الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.